سلامونه او درنښت درنو لیدونکو، ایله من یم چې جوړ او روغ او صحتمند اوسئ. راځئ د خیره سره د نن د اووم صنف د هندسې اخري دوه درسونه به په دا ویډیو کې د خیره سره وایو. د نن په درس کې ګرانو زده کوونکو خبر یاست چې موږ تاسو چې وایو د مستطیل قطرونه او د معین قطرونه چې دوه عنوانونه دي په یو درس کې مو سره راغونډ کړي دي. راځئ د خیره سره وګورو چې د نن په درس کې څه لرو. کتابچه او کلمان آماده کړئ، نوټ واخلئ. ښه ګرانو شاګردانو، د مستطیل قطرونه، قطر خو موږ تاسو په تیر ویډیو کې تعریف کړل. موږ ویل عبارت دی د هغه مستقیم خط څخه چې دوه غیر ماجاور راسونه سره ونښلوي و دغه مستقیم خط ته موږ قطر وایو. اوس دا قطر په مستطیل کې فرق لري، په مربع کې خاصیتونه جلا دي، په لوزي کې جلا خاصیتونه لري. نن به د خیره سره په مستطیل کې چې یو قطر کوم خاصیتونه لري دا به زده کړو. په هر مستطیل کې قطرونه یو بل سره مساوي او یو بل سره نیمایي کوي. ګران شاګردانو ګورئ، په متوازی الاضلاع کې چې شو قطرونه یو بل سره نیمایي کول اما یو بل سره مساوي نه وو، مګر په مستطیل کې قطرونه یو بل سره چې یو بل سره مساوي دي او یو بل سره چې کوي نیمایي کوي. راځئ تاسو په دا شکل ته وګورئ. موږ تاسو یو مستطیل لرو، د A راس، د B راس، د C راس او د D راس دی. د EBCD یو مستطیل موږ تاسو لرو. ښه نو په دې مستطیل کې موږ تاسو ګورئ دوه قطره لرو. هر څلور ضلعې چې دی دوه قطره لري. ګورئ د EC قطر دی او د BD قطر دی. اوله خبره خو دا په یاد ولرئ چې په دې مستطیل کې، په نوموړي مستطیل کې د AC د قطر اوږدوالی مساوي دی د BD د قطر د څه شي د اوږدوالي سره. اوله خبره چې ډیره مهمه خبره ده، اوږدوالی یو بل سره مساوي دی. دوهمه یو بل سره نیمایي کوي. تاسو وګورئ دا B او D قطرونه په یوه نقطه کې سره قطع کوي و دغه نقطې ته موږ تاسو چې وایو E به ووایو. د E په نقطه کې دواړه قطرونه یو بل سره قطع کوي او یو بل په مساوي برخو یا په دوو برخو سره چې کوي ویشي. نو موږ تاسو وایو چې د EC قطر چې دی، د EC قطر چې دی د دوو مساوي برخو څخه جوړه ده. د AE قطعه جمع د EC قطعه، د EC قطعه. یعنی که چیرې د دغه دواړو قطعو خطونو اوږدوالی سره جمع کو، مجموعاً د EC خط په لاس راکوي. او بله خبره چې ډیره مهمه ده چې موږ تاسو باید زده کو چې دا دواړه قطعې یو بل سره چې مساوي دي. معنا د EAE قطعه خط اوږدوالی مساوي دي د EC د قطعه خط د چې د اوږدوالي سره. دوهمه خبر تاسو وګورئ د BD قطر چې دی، د BD قطر په حقیقت کې په دوو مساوي برخو ویشل شوی دی، د BE برخه او د ED برخه. که چیرې موږ تاسو راواخلو د BE برخه د AD د برخې سره د ED د برخې سره جمع کو، د دوی مجموعه د چی سره مساوي کیږي؟ د BD سره مساوي کیږي. او عیناً لکه پورته خبره چې موږ تاسو وکړله، د BE قطعه خط اوږدوالی د ED د قطعه خط اوږدوالي سره مساوي دی. د BE قطعه خط اوږدوالی مساوي دی د ED د قطعه خط د څه شي د اوږدوالي سره. ګرانو شاګردانو، که چیرې لنډ سره راواخلو په مستطیل کې موږ تاسو دوه قطرونه لرو چې د دواړو قطرونو اوږدوالی یو بل سره مساوي دی او دواړو قطرونه یو بل په دوو مساوي برخو چې کوي ویشي. راځئ د خیره سره د دغه موضوع اړوند په مستطیل کې چې یو مثال حلو. و یو مثال لرو په مستطیل کې، یو مستطیل موږ تاسو لرو د EBCD مستطیل چې د EB زلی 8 سانتي اوږدوالی لري او د BC د زلی اوږدوالی څو سانتي دی؟ 6 سانتي. د نامعلومو زلو اوږدوالی تاسو چې کوي پیدا یې کړئ. او همدارنګه یو بله خبره چې موږ ته کړې ده، وایي د BE د قطعه خط یا د قطر د یوې برخې اوږدوالی څو سانتي دی؟ 15 سانتي دی.
دا نور ټول اوږدوالی تاسو معلوم کړئ. مثلا چې کومي اوږدوالی د سی ډي د خط اوږدوالی دا راته معلوم کړه، د ای ډي خط اوږدوالی دا راته معلوم کړه، مثلا وایي د ای سی قطر اوږدوالی راته معلوم کړه، د بي ډي قطر اوږدوالی راته معلوم کړه. دا ټول راڅخه غواړي. راځئ ښه په طبیعت یې حل کړو. ښه راځئ د مثال حل ته. ګران شاګردانو موږ تاسو مستطیل داسې تعریف کړئ. مستطیل عبارت دی د هغه څلور ضلعې څخه چې مقابل ضلع یو بل سره موازي او مساوي وي. دوې خبرې، ام موازي او ام چې شوي مساوي وي. اوس نو څنګه چې د ای بي د ضلع اوږدوالی د ای بي د ضلع اوږدوالی مساوي دی په 8 سانتي سره، نو په مقابل کې کومه ضلع موږ تاسو لرو؟ د سی ډي ضلع لرو. نو موږ ویلی سو د سی ډي ضلع اوږدوالی ام مساوي دی په څو سره؟ په 8 سانتي سره. د مستطیل د تعریف له مخې دا خبرې کولی سو ځکه چې مقابل ضلع یو بل سره مساوي او موازي دي. ښه په شکل کې څنګه چې وینو د بي سی د ضلع اوږدوالی د بي سی د ضلع اوږدوالی مساوي دی په 6 سانتي سره. نو په مقابل کې د بي سی د ضلع په مقابل کې موږ تاسو د ای ډي ضلع لرو. نو د ای ډي ضلع اوږدوالی هم مساوي دی په 4 سانتي سره، د ای ډي ضلع اوږدوالی هم مساوي دی په 6 سانتي سره. دوه مجهول یا نامعلوم اضلاع چې اوږدوالی نامعلوم وي موږ تاسو پیدا وکړل. اوس نو راځئ د خیره د قطرونو په حساب د اضلاعو ټول اوږدوالی خو مو پیدا کړه. اوس د قطرونو اوږدوالی پاته دی چې دا به د خیره سره اوس به پیدا کړو. تاسو ګرانو شاګردانو ښه متوجه سئ. موږ تاسو د بي ډي قطر لرو، د بي ډي قطر لرو. موږ تاسو پوهیږو چې بي ډي قطر په دوو مساوي برخو ویشل سوی دی، د بي ای برخه او د ای ډي برخه. نو زه داسې وایم د بي ای د برخې اوږدوالی جمع د ای ډي د برخې اوږدوالی د ای ډي ای ډي به ولیکو د ای ډي د برخې اوږدوالی. که چیرې دا دوې برخې سره جمع کړو مجموعه یې مساوي کېږي په چی سره؟ په بي ډي سره. بلکل صحیح سو، آفرین. ښه اوس نو بي ډي خو په خپله به ولیکم ګرانو شاګردانو. د بي ای ضلع د بي ای قطع خط اوږدوالی څو دی؟ 15 سانتي. دا یې 15 سانتي به دلته ولیکو، 15 سانتي جمع د ای ډي. ښه ګرانو شاګردانو موږ تاسو وویل چې مستطیل قطرونه یو بل سره مساوي او یو بل سره نیمایي کوي. دا نیمایي برخې یو بل سره به څه شوي؟ مساوي وي. معنا که چیرې د بي ای د ضلع اوږدوالی د قطع خط اوږدوالی 15 سانتي وي نو د ای ډي برخې اوږدوالی باید څو سانتي سي؟ 15 سانتي باید سي، ځکه چې دوی دواړه سره مساوي دي. که دا 10 و دا بل هم 10 دی، که دا بل 100 و دا بل به هم څه کېږي؟ 100 کېږي. نو څنګه چې د بي ای د خط اوږدوالی 15 سانتي دی نو په نتیجه کې ویلی سو د ای ډي د خط اوږدوالی هم څو سانتي دی؟ 15 سانتي دی. نو راځئ د ای ډي پر ځای به هم څو ولیکو؟ 15 سانتي ولیکو. اوس نو 15 و 15 چې سره جمع کړو څو کېږي؟ 10 سانتي کېږي. 10 سانتي. نو په نتیجه کې موږ تاسو ویلی سو چې د بي ډي قطر اوږدوالی مساوي دی په 10 سانتي سره. 10 سانتي سره. ښه اوس نو د دغه قطر اوږدوالی خو معلوم وکړل. راځئ اوس وایي د ای سي د قطر اوږدوالی راته معلوم کړه. ګورئ د ای سي بیخي یوه برخه یې راته نه دی راکړل، ټول نامعلوم دي. معنا په دا دوو مساوي برخو چې ویشل سوي دي دا د مساوي برخو اوږدوالی هم موږ ته نه دی معلوم. خو دا یوه خبره موږ تاسو دلته وویل چې په هر مستطیل کې قطرونه یو بل سره څه دي؟ مساوي دي. که چیرې د اول قطر یعنی د بي ډي قطر اوږدوالی 10 سانتي وي نو 100% موږ ویلی سو چې د ای سي د قطر اوږدوالی باید څو سانتي سي؟ 10 سانتي سي. نو د تعریف له مخې یا د تعریف پر اساس موږ ویلی سو چې د ای سي قطر اوږدوالی مساوي دی په څو سانتي سره؟ په 10 سانتي سره. ګران شاګردانو معنا مکمل د ای سی ضلع څو سانتي سوله یا قطر څو سانتي سوله؟ 10 سانتي سوله. اوس نو تاسو راته ووایاست دا قطر خو په دوو مساوي برخو ویشل سوی دی، د هرې برخې اوږدوالی باید څو سانتي وي؟ آفرین. څو؟ 15 سانتي. معنا دغه برخه هم 15 سانتي اوږدوالی لري، دا بله برخه هم څو سانتي اوږدوالی لري؟ 15 سانتي. 15 و 15 باره څو کېږي؟ 10 کېږي.
دا و د مستطیل د قطرونو خاصیتونه چې دوه مهم خاصیتونه لري. قطرونه یو بل سره مساوي او په دوو مساوي برخو یو بل سره ویشي. اوس راځو د خیره د لوزي یا معین قطرونه. ګرانو شاګردانو دغه شکل چې موږ تاسو وینو دغه شکل ته موږ تاسو لوزي ویلی سو. او په لوزي کې تاسو وګورئ دغه راس ته به د ای راس، د بی راس، د سی راس او ډي راس وایو. تاسو وګورئ د ای بی سی ډي راس څلور زلې لري و دغه شکل ته موږ تاسو معین یا لوزي وایو. اوس د معین قطرونه چې دوه غیر مجاور راسونه سره وصلوي، تاسو وګورئ د بی ډي خط سره د بی ډي راسونه سره وصل کړل د یو خط په واسطه، دا یو قطر سو، دا یې اول قطر. ګورئ د ای سی دوه غیر مجاور راسونه چې د یو خط په واسطه وصل سو، دا یې بل قطر سو، دا یې دوه قطره سو. ګورئ اوس نو دغه قطرونه یو بل سره په یو نقطه کې چې شي قطع کوي. آفرین. مګر د قطرونو اوږدوالی یو بل سره مساوي نه دی. دا په یاد ولرئ. بله خبره که چیرې تاسو ته معین شکل ښه متوجه سي، ښه که چیرې موږ تاسو متوجه سو د ای بي زله د سی ډي د زلې سره موازي دی او د بی سی زله د ای ډي د زلې سره چې دی مساوي دی. نو ګورئ موازي او مساوي دی. نو موږ تاسو ویلی سو ګورئ مقابلې اضلاوي یو بل سره موازي دي. نو هغه شکل یا هغه څلور زلې چې مقابلې زلې یو بل سره موازي وي موږ ورته څه ویلی سو؟ متوازي الاضلاع. نو په حقیقت کې معین یوه متوازي الاضلاع ده. که چیرې یو وخت په کانکور کې تاسو ته رالل چې معین یا لوزي ته موږ بل کوم نوم ورته ویلی سو، باره تاسو به کوم برخه انتخابوئ؟ تاسو به متوازي الاضلاع جواب یا خانه انتخابوئ. آفرین. راځئ د خیره سره په معین کې یو مثال حل کو. وای ګورئ وای په دې شکل کې دا شکل چې تاسو وینئ وای د ای یک زاویه او ای دوه زاویه. راځئ اول د خیر سره د زاویو ته نومان ورکو بیا به مثال ته راسو. د ای په راس کې چې دا قطر موږ تاسو رسم کړل دا زاویه په دوو برخو ویشل سو. دا یې اوله زاویه، دا یې دوهمه زاویه. نو به درته ووایو چې دا یې یو او دا یې چې شي دا یې دوه. نو دا ای یو ای چې شي ای دوه سله. ښه تاسو وګورئ د بي په راس کې عیناً دغه خبره ده، په دوو برخو ویشل کیږي. درې او چې شي څلور. آفرین. د سی په راس کې که چیرې تاسو موږ وګورو بیا هم د قطر په واسطه دا زاویه پر دوو برخو ویشل کیږي، د پنځه او شپږ زاویه. او د ډي په راس کې عیناً دغه خبره ده. تاسو وګورئ د ډي په راس کې بیا زاویه پر دوو برخو ویشل سوی دي. دا یې اووه زاویه او دا یې چې شي د اته زاویه. اوس نو څنګه چیش راته وایي؟ وایي د ای یک زاویه ای دوه زاویه اوږدوالي سره مساوي دي، دا دواړه بیا د سی پنځه او سی شپږ سره مساوي دي او د دغه څلور سرو زاویو پراخوالی څو ډیګري ده؟ شپېته ډیګري. د دغه څلور سرو زاویو پراخوالی شپېته درجې دي. نو زه به دلته ولیکم ای یو زاویه شپېته درجې، ای دوه زاویه هم شپېته درجې، سی پنځه زاویه څو پراخوالی لري؟ شپېته درجې پراخوالی لري او سی شپږ زاویه څو پراخوالی لري؟ دا هم شپېته درجې پراخوالی لري. دا نورې زاویې چې پاتې سولې د بي په راس کې درې او څلور، د ډي په راس کې اووه او اته. وایي د دغو زاویو پراخوالی تاسو چې کړئ معلوم کړئ. دلته وایي بي درې، بي څلور، ډي اووه او ډي اته زاویو پراخوالی تاسو معلوم. راځئ د خیره سره د اندازې د پوهې په استفاده دغه څلور سره زاویې چې دلته نامعلومې دي دغه زاویو پراخوالی به چې کو معلوم وکړو. څنګه؟ اوس نو که چیرې تاسو شکل ته ښه متوجه سئ، دا شکل په حقیقت کې که چیرې موږ تاسو وګورو د څلورو قایم الزاویه مثلثونو څخه جوړ سوی دي. تاسو وګورئ دا اول قایم الزاویه مثلث. زه به داسې ته نښانیه کړم.
تاسو وګورئ دا یو قایم الزاویه، دلته دا دوهم قایم الزاویه، دا زموږ تاسو دریم قایم الزاویه او دا زموږ تاسو څلورم قایم الزاویه. ګورئ قایم راسي په دې ځای کې دي. د دې معنا دا دی چې د ای سی قطر د بی دی پر قطر باندې چې دی عمود واقع شوی دی. صحیح څو نو څلور قایم الزاویه مثلثونه چې تشکیل کړي دي. ښه ډېر ښه. اوس د هر مثلث د داخلي زاویې پراخوالی څومره دی؟ د هر مثلث د داخلي زاویو پراخوالی مجموعه مساوي کیږي په 180 درجې سره. نو زه اوس ویلی سم په اول مثلث کې راځي د خیر سره د سوال حل. په اول مثلث کې ګران شاګردانو ښه متوجه سي. اول مثلث کې موږ تاسو د A یو زاویه د B درې زاویه او دلته موږ تاسو ګورئ دا ای راس به وګورو دا A نقطه ده په دې ځای کې دا قایمه زاویه موږ تاسو لرو. نو موږ تاسو وایو د A یو زاویې پراخوالی جمع د B درې زاویې پراخوالی جمع د A د زاویې پراخوالی سره مساوي کیږي په څو سره؟ په 180. ځکه چې موږ تاسو په تیر درسو کې ویلو چې د یو مثلث د داخلي زاویو مجموعه مساوي کیږي په 180 درجې سره. ښه اوس په دې ځای کې موږ چش لرو ګران شاګردانو. د A یو د زاویې پراخوالی موږ تاسو لرو 100 سانتي. څومره پراخوالی لري؟ بخښه کوئ سانتي نه درجه. څو درجه ده؟ 80 درجه جمع. د B درې د زاویې پراخوالی موږ تاسو نه لرو، خپله B درې به ولیکم. دا یې B درې زاویه جمع. د ای د زاویې پراخوالی موږ تاسو لرو و قایمه ده معنا 90 درجه. دا یې 90 درجه مساوي کیږي په څو سره؟ په 180 درجې سره. راځئ د خیر سره دا مساوات موږ تاسو حل کړو. 80 و 90 څو کیږي؟ 150. 150 په د مساوات بلې خواته واړو. نو بالاخره ویلی سم چې د B درې د زاویې پراخوالی مساوي کیږي 180 درجه منفي 150 درجه. 150 د کوم ځای څخه راغلی؟ فکر وکړئ. آفرین 80 و 90 مو سره جمع کړه. 80 و 90 150 کیږي چې د مساوات اخواته واړو منفي 150. اوس نو راځئ د خیر سره د 180 څخه 150 کم کړئ څو پاتېږي؟ آفرین 10 درجې. نو د B درې د زاویې پراخوالی مساوي دی په څو درجې سره؟ په 10 درجې سره. دا دی موږ تاسو په اول مثلث کې د B درې د زاویې پراخوالی موږ تاسو معلوم کړو. راځئ د خیر سره په دویم مثلث کې ګران شاګردانو څنګه چې دلته ځای لږ دی او موږ تاسو څلور مثلث لرو نو دوه مثلث به زه کار وکړم د دوه نورو مثلثونو پراخوالی به تاسو معلوم کړئ. ستاسو خوښه ده د دوه مثلث تاسو ته پیدا کړم که د دریم که د څلورم. خو دا څلور سره مثلثونه په یو طریقه په یو ډول سره چې کېږي پیدا کېږي. مثلا راځئ زه څلورم مثلث انتخابوم. راځئ په څلورم مثلث کې موږ تاسو داسې لرو. په څلورم مثلث کې تاسو وګورئ D و C شپږ او قایمه زاویه موږ تاسو لرو. اوس نو موږ تاسو پوهیږو چې د یو مثلث د داخلي زاویو مجموعه یا پراخوالی مساوي کیږي په څو سره؟ په 180 سره. یعنی د D و زاویه پراخوالی جمع C شپږ زاویه پراخوالی جمع. په دې ځای کې تاسو وګورئ یوه قایمه زاویه موږ تاسو لرو چې دلته سته قایمه زاویه معنا ای زاویه لرو چې په څلورو مثلثونو کې سته قایمه زاویه. D و C شپږ او ای زاویې دا درې سره زاویې که چیرې موږ تاسو جمع کړو پراخوالی مساوي کیږي په 180 درجې سره. ډېر ښه. اوس نو په دې ځای کې موږ تاسو ګورئ ګران شاګردان د D و زاویې پراخوالی موږ تاسو لرو یا نه لرو. نو زه به خپله D و به ولیکم جمع د C شپږ د لرم څو کیږي؟ 80 کیږي 80 درجې نه. ای خو یو قایمه زاویه ده نو قایمه زاویه مې ښه مساوي کیږي په څو درجې سره؟ په 90 درجې سره مساوي په 180. ښه اوس نو راته ووایاست 80 و 90 څو کیږي؟ 1.5 150 چې اخواته واړو منفي 150 د 180 څخه 1.5 کم کړئ D
اوه زاویې پراخوالی مساوي کیږي په 180 منفي 150. د 180 څخه که 150 کم کم څو پاتېږي؟ دیش پاتېږي. نو موږ وایو د دې اوه زاویې پراخوالی مساوي دی په 10 درجې سره. ګران شاګردانو تاسو وګورئ په دغه معین کې د اول مثلث بي 3 زاویه پیدا مو کړل 10 درجې، د څلرم مثلث د ډي اوه زاویې پراخوالی موږ معلوم کړل چې څو درجې شوله؟ 10 درجې. اوس نو په دویم مثلث او په دریم مثلث کې دوې نورې زاویې پاتې دي چې ستاسو کورنی کار دی. تاسو باید د بي 4 زاویې پراخوالی معلوم کړئ چې څومره پراخوالی لري، او په دریم مثلث کې د ډي 8 زاویې پراخوالی معلوم کړئ. تر بل درسه پورې پر مهربانه خدای مو سپارم. ښه روژه ولرئ.